قربات الخدمت خدمت قربات الخدمت خدمت د غازی ګران خراسان انشاءالله آباد بکړو انشاءالله آباد بکړو. نوم انجینر عزت الله ننګ دی د کندهار ولایت اومه ناحیه پنځم گزار کې دو پروژیکټ منیجر یم. او د موږ پروژې نویات چې دغه د کیسې د کانکریټ کار دی، کانکریټ کول دي. لین خو یو دوالای د پروژې چې دی یا د کیسې چې دی دا 1510 متره دی او وایت یا باري چې دی هغه بیا نظر په ساحه باندې نظر د کوڅې په پیلي وضعیت باندې دا فرق کوي. د 8 متره نه نیولې تر 9 متره بل اخره تر 4 متره پورې د دې وایت په مختلف ساحو کې فرق کوي. درې میاشتې وخت لري. نو اوس تقریبا زموږ ان شاء الله چې شل ورځې کېږي چې موږ کار کوو او تر اوسه موږ د پروژې په ابتدایي یا انیشل مرحله کې یو چې هغه د ساحې کندنکاري یا ګریډینګ دی او د ساحې لیولینګ دی. زما نوم فیصل خان دی، حاجي ګل په نامه مشهور یم. نو دغه سیچپ دوم ګذر چې زما کور دی ماشاءالله ډېر ښایسته کار شروع دی. دغه نوی عمارت چې راغلی دی ډېر موږ ځینې خوشحاله یو، عوام ډېر ځینې خوشحاله دي. شکر دی الحمدلله. ځوانان یې پر کار واچول، هیڅ مشکل هیڅ ستونزه موږ نه لرو. بس دغه ستونزه لرو چې دوی پر آرام او پر قراره پاتې شي، خدای دې پاتې کړي. نو دا د سړک کار شروع دی د خیره سره، کورو والام خوشحاله دي، موږ هم ډېر خوشحاله یو. جوړو سپازابو کچرې غورځولې، کسابانو بدلې کثافات غورځوي، مردارۍ جوړ و. اوس خو ډېر الحمدلله دا د کار شروع دی، شکر دی. ښه په مړانه شروع دی، ښه په دغه شروع دی. دا ډېر وخت هغه سپات وروره دلته چې وره څوک په مشکلات ګرد دوړي دغه وې خلک سره په تکلیف و. دا سړک جوړیږي، دا ښه کار کېږي، دا دوړي دغه مسلمانان خلاص ول او دغه به د مخ وس دغه دی. بس بالا دغه کار موږ ډېر خوشحاله یو چې پیدا سوی دی وروره. کنی دا دونه عمر ولې چې بیکاره و دغه و چې بس دغه کار موږ بیخي بس پروژې څخه ډېر خوشحاله یو. موږ د کور مخکې وروره خپل کور مخکې سره تفاقې سره جوړوي د خیر سره. مخکې مې ژوند شکر ډېر شو د الله جل جلاله څخه راضي یو. دلته هم ډېر خوشحاله دا پاکستان ودونه ده چې سمیږم دا مسلمانان پر دې خپل رب رحمت کوي. نو موږ د خلکو څخه ډېر خوشحاله چې موږ دلته اخته کړي دا بیکارۍ او دا بل د جنجال یې راګرځولي موږ دلته ډېر خوشحاله. وطن زمون ځان وطن زمون ځان وطن زمون ځان وطن زمون ځان.